همیشه چې د شیطان غواړي چې مسلمانان په داسې کارونو کې مصروف کی چې دغه په وجه دغه نه د خیر لوی کارونه پاتې شي. او دغه یو مثال ز تاسو ته وړاندې کوم او تاسو به هم د دې گواهی وکړئ. د فرض باندې وروسته تاسو به مختلف خلک ویډي چې د په سر باندې به لاس راي خو دی او څوک چې د سترګې بخکولي او څوک چې د خپل غوګونه او ناشنا حرکات وکړي چې د پوسټ وکي و دا پلان کې مولا راته ویلي چې دا کوا د سره بدا وشي د سره بدا وشي او دا امیر صاحب نه مې اوریدلې دي چې د فرض منځنه ورسته دا کلمات وي نو دا به وشي واغه به وشي. خو دغه کلمات او دغه عملونو په وجه باندې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه پاتې کی. من خطول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانی او داغه د تابعداري دعوه کو خو عمل کې بیا د غشانتی نیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل څنګه چې کله به سلام وګرځیده نو غیبا اذکار ویل چې په سنتو کې دا غینه نقل دي درې کړه د چې دی هغه به استغفار وي واستغفر الله به ویل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بمختلف الفاظ سره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنون اذکار اغه نقل دي چې فرض منځنه ورسته به ویل بحيث د یو امتی منګله څه بکار دي منګله رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعداري بکار ده او هغه څنګه عمل کړی دی هغه عمل چې دی منګله دوره اول بکار دي او هغه بسیدل بکار دي په زید دي چې منګ د پیر مرید او د امیر صاحب طریقې هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غوره او افضله چې دی هغه وګڼو او وس چې دی هم دغه حال دی چې خود سخته طریقې چې دی هغه موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعمال باندې بره کړی دي. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې پریخي دي او د غیرو طریقې چې دی هغه موږ خپلې کړی دي په هر یو عمل کې. دا یو مثال ما تاسو درک رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې مسنون اذکار نقل دي درې دشکر ده الحمدلله درې دشکر ده سبحان الله درې دشکر ده الله اکبر او دې لپاره چې سل بورشي لا اله الا الله وحده دا دعا چې ده اخیره پوری او مختلف اذکار نقل دي چې هر یو فائدې ته وګوري نو د مؤمن مسلمان کله هم دازلونه شي دا دعاګانې پریدي او د نور خلکو په طریقو به روان شي چې هغه کې هیڅ نه خیر شته نه فائدہ شته او دغه طریقو په وجه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې هغه پاتې کیږي او هغه سره مخالفت کې راځي او بیا هم چې ته په دې باندې او ستا یقین په دې باندې دی چې رضا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ما او هغه مال چې دی شفاعت کوي او زداغه په طریقو به روانه ما حالن کې تا د بل چا د وجه نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې پریخي دي. خپل فکر او سوچ وکړه.